من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو دا بل ټاپک دی بایو جیوګرافي جیوګرافي به نه وایي صحیح پروننسیشن چې دی نه هغه جیوګرافي دی. نو بایو جیوګرافي د لفظ تاسو وګورئ دا په اصل کې زموږ سره دوه الفاظ دي، یو زموږ سره بایو دی بل زموږ سره جیوګرافي دی. نو بایو چې دی په دا خو لایف ته وایي بیالوجي په ژبه کې، او جیوګرافي چې دی نو جیوګرافي په خپله دوه الفاظ دي، یو زموږ سره جیو دی. نو جیو چې دی دا موږ ارض ته وایو، ګرافي چې وایي مختلف ځایونه لکه د ځمکې مختلف ځایونه. نو د بایو جیوګرافي مطلب دا دی چې زموږ سره د ژوند د ځمکې مختلفې حصې دي. یو طرف ته میداني علاقې دي په کومه کې چې موږ اوسېږو، یو طرف ته غرونه دي، بل طرف ته سمندر دی، بل طرف ته چې دی صحراګانې دي، او داسې غرونه پکې زموږ سره دي چې هغه مکمل بارانونه پکې ورېږي، لکه په صحرا کې زموږ سره چې دی باران نه کېږي. انټارکټیکا تاسو وینئ. نو الله تعالی چې دی ژوند یې په دې مختلف ځایونو باندې چې دی ډیوایډ کړی دی، خپل مخلوق چې دي هغه پیدا کړي دي. نو په بایو جیوګرافي کې موږ دا سټډي کوو چې د ځمکې په مختلفو حصو باندې چې الله تعالی کوم مخلوق اوسېږي، که هغه انیمل دي، پلانټس دي، هیومنز دي، هغه خپل ژوند څنګه تېروي. نو دا موږ په بایو جیوګرافي کې چې دی موږ سټډي کوو. په دې کې دا خبره ده فرض کړه زموږ سره صحرا ده، په صحرا کې چې الله تعالی کوم ځناور یا بوټي پیدا کړي، بوټي په صحرا کې ډېر زیات کم وي، خو چې کم انیملز یې هلته کې پیدا کړي دي نو هغه زیاتره د ورځې زموږ سره غیبي، او زموږ سره د شپې راوځي. د شپې چې دی هلته کې ټمپریچر لږ برابر وي، او د ورځې چې دی ډېره زیاته سخته ګرمي. نو بایو جیوګرافي کې موږ دا سټډي کوو چې د یو انوایرمنټ نه فرض کړه تاسو انیملز راولئ په بل انوایرمنټ کې تاسو پرېږدئ، نو هلته کې د هغه سروایول چانسز چې دي هغه ډېر زیات کم شي. هغه داسې کمیږي چې هلته کې هغه د صحرا سره عادت دي، او دوی دلته کې د باراني علاقو ته راوله، یا دوی داسې ځای ته راوله چې هلته کې اوبه ډېرې، نو د هغه چې کوم باډي سټرکچر دی هغه چې څنګه جوړ دی، نو هغه په بل انوایرمنټ کې چې دی هغه نشي پیدا کېدی. لکه څنګه چې زموږ سره پولر بیر دی، پولر بیر موږ دې ته وایو. په انټارکټیکا کې چې زموږ سره کوم بیر دي، ریچ ورته موږ وایو، یا زموږ سره نور د شرمخ په شان ځناور چې دي، نو د هغوی سرمن داسې وي چې هغه کله تاسو سېږئ نو هغه تک سپینې داسې ښکاري لکه چې کمبل اغوستی. نو هغه هلته کې یخ چې دی هغه ډېر زیات برداشت کوي. که فرض کړه دغه پولر بیر چې دی تو دغه انټارکټیکا نه راولي په صحرا کې پرېږدي، یا زموږ په دې علاقو کې پرېږدي، نو یوه یا دوه ورځې پس چې دی هغه به مړي، ځکه چې الله تعالی هغه له د خپل ژوند کوم خصوصیات ورکړي دي، یا د جسم کوم خصوصیات چې ورکړي دي، نو هغه په بل ماحول کې چې دی نو هغه هلته کې نشي اډجسټ کېدی، او هلته کې د ژوند کوم ضرورت چې دي که فرض کړه ته میسر هم وي، خو د هغه سکین چې دی هغه هلته کې دله اجازت نه ورکوي چې تو په بل ماحول کې چې دی ځان اډجسټ کړه. دغه شان که فرض کړه تاسو سوچ وکړئ تاسو لاړ شئ صحرا ته، چې کله تاسو صحرا ته لاړ شئ نو لږ ژوند ضرورت ډېر زیات کم وي، او بل سره زموږ سره اوبه دي. نو زموږ باډي چې 90% زموږ سره اوبه دي، نو هلته کې د اوبو ډېر زیات کمی دی. اووه اته ورځې بس چې دی نو انسان چې دی تنګ شوی د هغه ځینې به راتښتېدلی، یا که فرض کړه څوک پکې اوسېږي نو اوبو کمی دی، د اوبو د تندې لاسه چې دی نو هغه به چې دی مړ شوی. بل دغه شان ځناور ته تاسو سوچ وکړئ د الله تعالی چې په کوم ماحول کې کوم ځناور پیدا کړلی نو هغه چې خپل ماحول پرېږدي نو هغه د څه مجبورۍ د وجې پرېږدي، د مجبورۍ د وجې داسې پرېږدي که فرض کړه زموږ سره مرغۍ دي هغه زموږ سره مایګریشن کوي. نو مایګریشن دا ځکه کوي چې دلته کې دوی ته خوراک کم شي، او بل هغه ماحول سره چې دی دوی نشي اډجسټ کېدی، نو د یو ځای نه دوی چې دی بل ځای ته لاړ شي. نو په بایو جیوګرافي کې موږ دا سټډي کوو چې کوم انیمل دي یا هیومن دي یا پلانټ دي هغه چې د غلطو انوایرمنټ بدلی، نو په هغې کې به چې دی بیا به ډېر زیات تکلیف راځي دغه لیوینګ ارګانیزم ته. ملګرو که دا ویډیو خوښه شوي نو چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ، او بل ټاپک سره به په نیکسټ ویډیو کې به میلاو شو، او کمنټ کې ضرور مونږ ته ولیکئ. تھینک یو، ډېره مننه، السلام علیکم.